و غریبو بے شرم و بے حیا. السلام علیکم ګرانو مینوالو، زه فیضان ګلستاني یو ځل بیا حاضر یم. دوستانو تاسو بس په دې سایټ باندې دا تصویر وګورئ، دا ویډیو وګورئ. غریبو کام پہ ہو غریبو بے شرم و بے حیا بے غیرتو. دوستانو تاسو چې دنو دا ویډیو صحیح کو ورکوټ شان کلیپ ته دا ډیر غټ بے غیرته دی، د بړوا بچی دی. تاسو د خبره وریدل دا لګیا دی څنګه خبره کوي. وی غریبانان چې دینو ډیر بې غیرت او فلان کې ډیملی نو دی چې دینو ډیر غټ ته لینډلاډ زوی راغلی دی که نه. نو همدې چې دینو په دې معاشره کې لوی شوی دی، اوس بهر ته تللی دی، سر یو دوه پیسې ورپسې چې دینو ورته څه میلو شي، نو دی ځان ته ډیر غټ افلاطون وي، د تیسمار خان زوی وي. نو په دې معاشره کې دیم لوی شوی دی. نو تاسو به لیدلی وي د ده چې دینو د بچپن هغه کرکټر نو وګورئ، نو تاسو به پخپله وایي یار توبه استغفار، دا وګوره دا څنګه مخلوق و. نو اوس چې دی نو ورسره چې پیسې دوه راغې، نو خپل اوقات یې هېر کړو. هره خبره کې چې دی نو غریب او کنځلې کې غریب کسته. نو غریب چا پیدا کړي دي؟ الله پاک پیدا کړي. چې څنګه ته چې دی نو په دې پیسو باندې دونه فخر غرور کې تکبر کې، پیسه خو دولت خو چې دی نو نمرود سره هم ډېر وه. ته چې دی نو ما ته د نمرود په اولادو کې ښکاره، د نمرود اولادو کې چې دی نو ته یې ځکه داسې خبرې کې ډېر فخر غرور تکبر ته چې دی نو دا چې کم کې که نه، نو خامخا چې دی نو ستا کنیکشن نمرود سره وي، ځکه ته داسې خبرې کې. نو الله پاک دې هر انسان له، هر مومن مسلمان له د دې شي هدایت ورکړي چې الله پاک ولا چې پیسه ورکوي نو غرور تکبر ولا نه ورکوي. چې غرور تکبر چا کړی دی؟ شیطان کړی دی. دا هم چې دی نو شیطان اولاد دی، شیطان زوی دی. نو دغه خبرې تاسو دوستانو واورېدې، دله شرم ونه ورځي چې داسې خبرې کوي، لګیا دی. دا د ټوټل اوقات دی. نو د الله پاک ولا یو چې دی نو یو بیماري ورته ولګېده د الله اړخ نه، نو بیا به دا څه کوي؟ دا چې پیسې دونه دا کورونه دی، دا خلکو ته ځان ښیي، نو دا به ځان سره قبر ته به وړي. بلا دنیا راغله ختمه شوه، پیسه خو چا هم ځان سره نه ده وړلې، ایمان انسان وړي. نو دا خبرې چې کوم کوي نو دا ټول د غرور تکبر هغه دي. نو الله پاک دا کس چې کوم دی انور دی، نو شاید انور چې کوم دی الله پاک تباه و برباد کړي، دیم لږ یاد ساتي. بس دوستانو زما د میسیج دا پیغام و. نو امید لرم چې دا ویډیو به مو خوښه شوي وي. که زما نه په دې ویډیو کې څه غلطي شوي نو زه بخښنه غواړم. انشاءالله ډېر ژر به تاسو سره یو نوې ویډیو کې به ملاقات کېږي. د خپل ځان ډېر خیال ساتئ. د لوی الله په امان، والسلام.